د طالبانو سیاسي مشران خپل نظامیانو ته غوسه دي چې ولې د پاکستان اغزنتار مخنیوی کړی. دا چې څه یې ویلي جزئیات همدغې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. په داسې حال کې چې ملا یعقوب خپل ځواکونو ته امر کړی چې افغان خاوره کې د پاکستان اغزنتار غځولو مخنیوی وکړي. پاکستاني چارواکي وایي طالب مشران پر فرضي کرښې د خپلو سرتیرو له شخړو اندېښمن دي. پاکستاني رسنیو د پاکستان او طالبانو ترمنځ د سرحدي کړکېچ د کمېدا په تړاو د دغه هیواد حکومت له هڅو خبر ورکړی دی. ایکسپریس تریبیون ورځپاڼې دوشنبه د مرغومې پر 13 د سرچینو له قوله لیکلي چې پاکستاني حکومت د سرحدي کړکېچ په تړاو خپله اندېښنه د طالبانو له سرپرست حکومت سره شریکه کړې ده. دا اندېښنې هغه مهال رامنځته شوې چې طالب ځواکونو له فرضي کرښې د اغزن سیم ټولولو هڅې پیل کړې دي. پاکستاني چارواکو یکشنبه د جدي پر 12 ویلي چې پاکستان له طالبانو سره د دې کړکېچ په تړاو خورا نرمښت ښودلی دی. ایکسپریس تریبیون ته یوې سرچینې ویلي پاکستاني حکومت په راتلونکو څو ساعتونو کې له افغانستان سره د سرحدي کړکېچ په تړاو رسمي وینا پاڼه خپره کړي. د پاکستاني چارواکو په خبره هغوی تر دې وړاندې خپلې ټولې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړي دي. د دغه هیواد رسنیو راپور ورکړی چې ځینو ځایي طالب قمندانانو په فردي توګه پاکستاني پوځیان تر انګلتیا ته تحریک کوي. یو پاکستاني چارواکي ویلي طالب مشران له پاکستان سره د همکاریو په درک سره د خپلو ځواکونو له چال چلنده اندېښمن دي. دغه پاکستاني چارواکي ویلي د دغه هیواد حکومت وضعیت په دقیقه توګه تر سر لاندې لري. د نوموړي په باور نور عمده مسله هم شته چې له کبله یې پاکستان نه غواړي سرحدي کړکېچ کې ځان ښکیل کړي. هغه د دغو مسایلو په تړاو معلومات ورنه کړل خو ویلي دي چې پاکستان لوی تصویر ګوري. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.